د پیښور او جلال آباد ترمنځ د ریل پټلۍ جوړیږي. په سلامونو مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د هر څه نه مخکې ټولو ته د دې لارې او د پټلۍ مبارکي وایم. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د پیښور او جلال آباد ترمنځ به د ریل پټلۍ جوړه شي چې ډیر ژر به یې کارونه پیل شي. او یوې غونډې ته یې وویل چې پاکستان هڅه کوي چې د هغه لارې تخنیکي او اقتصادي څېړنه بشپړه کړي څو عملي چارې یې پیل شي. هغه وویل کله چې د دې لارې مطالعات او ډیزاین بشپړ شول نو مالي تمویل لپاره به دواړه هیوادونه سره کینی او په دې اړه به خبرې اترې وکړي تر څو څه رقم ډیزاین او تمویل او عملي کارونه یې څه رقم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 25مه د پاکستان د ریل لارو د وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د پاکستان ریل لاره به د افغانستان تر جلال آباد ښاره پورې وغځوي. نوموړي وویل چې د ریل دغه لاره به 150 کیلومتره د سی پیک یا د چین د پاکستان د اقتصاد پروژو په لړ کې جوړه شي. خو هغه په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پرې پروژې کار پیل شي. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوال دي چې د افغانستان سره د ریل پټلۍ لاره ولري او ورسره وصل شي. خدای دې وکړي دوستانو چې دغه شي کامیابي تل د افغانستان دپاره راسي. که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ چې تازه معلومات ورکړئ او کمنټو کې راسره خواږه کمنټونه راسره شریک کړئ چې آیا دا لاره د افغانستان دپاره څنګه اقتصادي تمامیږي، په ګټه ده او څنګه ده. راځئ دغه ویډیو چې څومره شیر کولی شئ شریک کړئ. زموږ دغه ویډیو چې تاسو غواړئ چې موږ تاسو ته جالب معلومات پیدا کړو نو حتما له خیره دوستانو زموږ یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل ښه وخت درته غواړم.